د لویه پکتیا اوسیدونکي وایي په لویه پکتیا کې ناوړه دودونه مخ په کمیدو دي. دوی وایي دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو او مدني ټولنو په مرسته لوړ والور په بدو کې د نجونو ورکول او داسې نور ناوړه دودونه کم شوي دي. د دوی په خبره د لویه پکتیا په ځینو سیمو کې لا هم دا ناوړه دودونه شته، خو د کمیدو په موخه یې د قومي مشرانو او ځوانانو هڅې روانې دي. د دیني علماو د مسؤلیت په ترسره کولو همدارنګه کله چې په افغانستان کې بیا خصوصا په لویه پکتیا کې مدني حرکتونه ترسره شول، د دې بدو ناوړو رواجونو د له منځه وړلو په پار نو لله الحمد چې په اوسني حالاتو کې موږ د بدو او ناوړو رواجونو په ورکېدو خو به ونه ویو، خو یعنې د هغه ګراف ډېر ټیټ شوی دی. د لویه پکتیا ځوانان وایي که دیني عالمان، قومي مشران او ځوانان همداسې هلې ځلې وکړي، ښایي د ناوړه دودونو کچه تر دې هم کمه شي. د دې لپاره دیني عالمان، قومي مشران ډیر جدي کار کوي. والته اوس په مدني ټولنو یو کمپاین را پیل کړی دی ترڅو په دې برخه کې د خلکو د آګاهۍ سطح لوړه کړي، دوی ته دا ور وښیي چې دا بد دود له منځه باید نور لاړ شي. نو هلته دغه لړۍ روانه ده او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي څو کلونو کې به دغه ستونزه هلته حل شي. بلخوا د لویه پکتیا قومي مشران د ناوړه دودونو په له منځه وړلو کې عامه پوهاوی او د خلکو همغږي مهمه بولي. دوی وایي خلک باید په ګډه د دې ناوړه دودونو له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې لپاره یو مشترکې هڅې پکار دي. په دې برخه کې دولتي عامه پوهاوی هم پکار دی، د خلکو انسجام ته ډېر ضرورت دی چې علما، ځوانان، مشران د یوې ورځې لپاره نه په مسلسل ډول په دې باندې بحثونه وشي، د ډیالوګ په شکل، جرباس په شکل یوه قبیله د بلې قبیلې سره وتړل شي. مسلسل دا کلونه غواړي چې دا کار له منځه ولاړ شي. د یادولو ده چې یوازې په لویه پکتیا کې نه بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د ته ورته ناوړه دودونه شته، خو په دې وروستیو کلونو کې په ډېرو سیمو کې دا او د ته ورته دودونه کمرنګه شوي دي.